چې په دریم ځل باندې متعه وکړله نو دته د علي رضی الله عنه درجه میلاوه شوله، یعنی په مرتبه کې هغې ته ورسېدو. وایي چې په څلورم ځل باندې متعه وکړه نو وایي دته د پیغمبر علیه صلات وسلام درجه میلاوه شوله. یوه متعه بله ده چې هغه د شیعګانو د روافظو متعه ده. دغه متعه چې کومه ده حرامه ده، ګورئ ښه، او دا دین اسلام حرامه کړې ده. پخوا زمانه کې په عربو کې د نکاح دغه یو قسم و چې یاره متعه به یې کوله. متعه څه ته ویلی کېږي؟ متعه دې ته ویلی کېږي چې یاره یو سړی راولګېدو او ښځې له یې پیسې ورکړې، دا 10,000 روپۍ والا زما سره د یوې ګنټې دپاره ته نکاح وکړه، یا زما سره د 2 ګنټو دپاره نکاح وکړه، یا زما سره د یوې ورځې دپاره نکاح وکړه، زما سره د 1 کال دپاره نکاح. مطلب وخت یې پکې مقرر کړو، متعین یې کړو وخت چې دا 10,000 روپۍ والا په دې 10,000 روپو باندې زما سره د 1 کاله پورې ته نکاح وکړه، ته به 1 کال زما سره اوسېږي، زه به ستا نه خپل ضرورتونه پوره کوم. نو دغې ته متعه ویلی کېږي او دا متعه په دین اسلام کې مطلقا حرامه ده، د دغې اجازت نشته. ټیک شوله. خو دا کم شیعګان او روافظ چې دي په دې کې ټول شیعګان دا کار نه کوي، په دې کې بعضې شیعګان دا کار کوي. او تاسو به اورېدلي هغه شام غریبه مشهوره قصه ده، او دا د لیوه زامن راغونډېږي هلته، او هلته اوس وختي راته چا قصه کوله، هغه راته وایي چې یاره دا کله شپه شي بس 2 لایټونه بند کړي بس بیا درز غوبت ساس شي، بس بیا چې څوک په چا ورغې دې څه پروا یې نه وي، په قصه باندې پوهېږي. نو دو دغه قصې مې کوي، دو وایي چې یاره دغه متعه چې کومه ده نو دا جایزه ده، او وایي بلکې دا د ثواب کار دی، ډېر زیات فضایل ولا بیانوي، په قصه باندې پوهېږي. د دو یو کتاب دی د شیعګانو منهج الصادقین، په هغه کتاب کې دا خبره لیکلې ده چې یو سړی راولګېدو او د یو ځل متعه وکړله د ښځې سره، نو وایي دته د امام حسین رضی الله عنه درجه میلاوه شو. یو ځل دغه کار وکړو نو وایي دته د امام حسین درجه میلاوه شو. دویم ځل باندې دا کار کله وکړو متعه یې وکړله نو وایي دته د امام حسن درجه میلاوه شوله. او وایي چې په دریم ځل باندې متعه وکړله نو دته د علي رضی الله عنه درجه میلاوه شوله، یعنی په مرتبه کې هغې ته ورسېدو. وایي چې په څلورم ځل باندې متعه وکړه نو وایي دته د پیغمبر علیه صلات وسلام درجه میلاوه شوله. العیاذ بالله. دا بکواسات دي که نه دي؟ په دې باندې خو د عام سړي دماغ هم کار کوي چې لکه دا څه دي لیکلي دي. ته رالګې د یو عام انسان ته رالګې هغه د پیغمبر سره او د هغه د وسو سره او د هغه د زوم سره د هغې مشابهت ورکړې او د هغې درجې ته یې رسې. دا خلاصه کې یو بل کتاب د دو دی برهان المتعه دی که څه کتاب دی، په هغې کې دا خبره لیکل ده. یو امام د دو مخکې تېر شوی دی امام صادق رحمه الله، هغه ته یې دا خبره منسوب کړې ده، د هغه ته یې نسبت کړی دی. اوس پته نه لګي چې هغه دا خبره کړې ده او که نه یې ده کړې، د دغې ما ته څه تحقیق نه دی معلوم، خو دو په دې خپل کتاب کې دا خبره هغه ته منسوب کړې ده چې هغه دا خبره کړله. وایي چې یو سړي متعه وکړله او دی بیا د جنابت دا کم غسل چې کوي، چې غسل کوي نو چې په بدن باندې اوبه راواړئ نو چې د وجود نه دا کمې قطرې د اوبو جدا کېږي، کمې اوبه په ده باندې وبهېدلې او یوه قطره جدا کېږي، نو وایي د یوې قطرې سره اویا پرشتې پیدا کېږي، د یوې قطرې اوبو نه اویا پرشتې پیدا کېږي. وایي دی چې کله لاندې او دغه قطرې ته جدا کېږي اویا پرشتې پیدا کېږي، او وایي دا پرشتې بیا د ده دپاره د قیامت د ورځې پورې د مغفرت دعاګانې غواړي. نو دا څونه بکواسات دي، په دې باندې ستاسو دماغ کار کوي که نه چې بکواس یې کړی دی، غولی خوړل دي. متعه په دین اسلام کې تاسو ته وایي د دې د سره څه شرعي حیثیت نشته دی. شرعي حیثیت یې دا دی چې دا مطلقا حرام څیز دی. که یو سړي په دې نیت باندې وکړله چې دا جایزه ده او حلاله ده، نو دا سړی بېګا مې ته مسله کړې وه چې دین اسلام یو حکم دی او الله جل شانو منع کړی دی، او دا سړی حلال ګڼي او وایي کو دا سړی کافر شو، دا د دین اسلام نه ووتلو. ټیک شوله که نه؟ بېګا هغه مسله تېره شوې وه چې یو سړي په عدت کې د ښځې سره نکاح وکړله، په عدت کې دننه او د دا خیال و چې دا په عدت کې نکاح کول دا حلال دي، جایز دي، نو دا سړی په دې سره دین اسلام نه ووتلو، لاړو. او دا هسې ټاپ هم نه ده، هسې فتوا هم نه ده، دا د دین اسلام مسله ده، دا د حلال او د حرام مسله ده. نو بهرحال دلته دو د متعې متعلق دا نظریه ساتي، وایي دا د دې فضایل دي، سړی وکړي نو د دې پلانکي درجې ته رسي، د پلانکي درجې ته رسي.